پاکستان معیشت دا ایرانی تیلو خراب کړی دی. د دې ګریزي یو زورور نشي بندولی. په دې ګریزي کې بوخت جرنیلان و کرنیلان دي. په دا کې دا صوبه کې چې دا بلوڅ دومره زورور دی. دا ټول پر دا تیلو باندې قبضه ده. کله سعودي عرب څومره زورور د هغه رقم ایران هم دغه په تیلو کې زورور و امریکې ته لاړې وایي. موږ دا ایران سره بلوڅ څومره آباد دی. ایرانی بلوڅ بغیر ویزې، ایرانی بلوڅ بغیر پاسپورټه تګ راتګ کوي. موږ ته وزیر اعلی صاحب ولې د سعودي عرب خبره کوي؟ موږ ته بایسې د ګران افغانستان سره چې زموږ کمې رشتې دي موږ خو د افغانستان خبره کوو. موږ خو د خیبر پښتونخوا یا د انګور اډې د هغه ځای مطالبه به نه وي. هلته وار پر سوی دی. موږ چمن نه دي ورسره بند کړی. بدبختانه پښتون بدبخته چې په انګور اډه خوا مه بدوه، د پکتیا په باډر خوا مه بدوه، بیا راځه په خیبر پښتونخوا خوا مه بدوه، په تورخم خوا مه بدوه. وار دی تورخم باندې دا د پښتانه کام ماته چې ولیدل بیا بل هغه شپو کې هم پر موږ وار وسو. دا دویم وار دی. د دنیا چې زه چمن له کابله مټه راولم، زه به یې د نوشکې پر لار راولم. که زه یو کنټینر وړم د نوشکې پر لار به وړم، بیا د نوشکې څخه ډیرکټ که انډایرکټ دا کوچې له دی را روان دی. څوک دی دا کاروبار پر دا سیمه چې څه بلوڅ آباد دی. که هغه بلوڅ د پنجګور دی، که د تپتان دی، که هغه بلوڅ داسې نشنل هایوې تر ګوادره پورې ورکړې ده. د بل سړک لکه د کراچي په مثال دا سړک پنجګور نه تللی دی. پر پنجګور داسې نه کله چې موږ له غوړي را روان دي په 10 لیټره ډېر په عذاب 15,000 سیپاوي دا یو بلوڅ ته داسې ورکړي دي چې په هفته کې به د دې 15,000 سیپاوو په هفته کې خامخا نمبر راځي. د یوې سیپا 10 لکه روپۍ. دا یو بلوڅ د خپلو لغړیانو سره د هغوی حکومت دا ورکړی دی. پر هغه ځای د دوی سترګې پټې. دا کوم وزیر اعلی چې ناست دی سرفراز دا د دې د مخه دا وفاقي وزیر داخله و د نګران حکومت. دا خو موږ دلته ټول ولس دلته زموږ په وطن کې هر سړی په تربورګلوي، په قوم پرستي، په زوی و په خیلۍ د جمعیت علما اسلام د پښتونخوا په دې نمو یې تقسیم کړي دي. د پښتانه کام غټه ماته دا ده. بیا د دوی څخه به خامخا د دې بې اتفاقۍ څخه چې هغه بې اتفاقي بیا که هر چا 45 نمبر فارم غلا کوي ویې زغلاوئ در ځای ورسه